السلام علیکم. که تاسو غواړئ چې موږ ته د هارت اټیک ونشي نو په دې نه خبرو د عمل کولو سره د کافي حده پورې خپل ځان د هارت اټیک نه بچ کولی شئ. نمبر 1 ډایټ یا خوراک باندې خیال ساتل پکار. کوشش کوئ خپل خوراکونو کې تازه فروټس او د سبزیانو استعمال زیات کوئ. د سره سره د ماهي استعمال کم از کم هفته کې 2 ځل کوئ. نمبر 2 کوشش کوئ چې شوګر والا یا کم شي کې چینی وي د هغې استعمال کم کوئ، لایک بیکری آیټمز، بسکټ، مټۍ وغیره د هغې استعمال کم کوئ. نمبر 3 سګرټ مه څکئ یا داسې ماحول کې مه کښېنئ چې هلته کې نور څوک سګرټ څکي. نمبر 4 ریګولر ورزش کوئ. ورځ کې 30 منټه یا کم از کم هفته کې 150 منټ ریګولر ورزش کوئ. نمبر 5 خپل بی ام آی او یا خپل وزن د خپل عمر او د خپل قد مطابق برقرار ساتئ. نمبر 6 سټرس یا ذهني دباو چې کوم دی دا کموئ او د سره کم از کم 2 غنټې پراپر خپل خوب کوئ. نمبر 7 ریګولر سکرینینګ یا خپل ټیسټونه کول او خاص کر د چا عمر چې د 40 نه زیات نو کم از کم په کال کې یو ځل خپل د شوګر او د کولیسټرول ټیسټ کول او چې د چا عمر د 50 نه سیوای نو هغه په هر شپږ میاشتې بعد کې یو ځل خپل ټیسټونه کول. نمبر 8 که چاته شوګر یا بلډ پرشر نو ریګولر خپل دوايانې خوړل او د سره د ډاکټر فالو اپ کول. نمبر 9 هر هغه خوراکونه پرې خودل کوم چې مالګه سیوای، تیل سیوای، فرایډ یا ترکشوي او د سره فاسټ فود پرې خودل.